جلالاباد ښار چې د هوا تودوخه پکې نږدې 45 درجو ته لوړه شوې. ښاریان وایي د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوۍ هم ډیره شوې چې دوی یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د جلالاباد ښار اوسیدونکی عنایت الله وایي برېښنا پرچاوۍ ډیره شوې او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د له ښاریانو غواړي چې د برېښنا په مصرف کې د بېوزله هیوادوالو ستونزې هم په نظر کې ونیسي او له اړتیا پرته د نه مصرفوي ترڅو پرچاوۍ کم شي. ولس چې احتیاط وکړي چې مثال خبره په یو ځای کې ایر کنډیشن ته په کولر گزاره کېږي ایر کنډیشن ته څه ضرورت دی. په برقي مثال د ژمي کې په غازي بخارۍ باندې گزاره کېږي د لرګیو په بخارۍ کېږي 15 لړه بخارۍ لګولې وي زمړه مصرف دی زی ورکوم خو دا نه دی چې زما گاونډی به د دې مصرف تاوان لري که نه لري هغه به یو پکې ته ناستي د ما د ایر کنډیشن د کبله د هغې پکیم ګل دی. مرکزي کوم سوچونه د فیرن چالان دی او کوم پرچاو دی؟ دا بیا د ننګرهار برېښنا ریاست کې هغه شعبه ده چې د برېښنا پرچاوي او له یو فیډر بل ته تبدیلي د همدوی په لاس کې ده. دوی وایي ښاریانو ته برېښنا د تقسیم اوقات مطابق په مساوي ډول رسوي او په هر فیډر تر ټاکلي وخت برېښنا خوشي کیږي. د ننګرهار برېښنا ریاست عملیاتي مرستیال انجینر شاکر الله رحماني هم دا مني چې د ګرمۍ په زیاتېدو سره پرچاوي ډیره شوي خو په خبره یې د ننګرهار تقاضا شاوخوا 80 میګاواټه ده او اوس دوی 450 میګاواټه برېښنا په لاس کې لري چې له تقاضا نږدې 30 سلنه کمه ده. په خبره د تودوخې لوړېدل لګښت زیاتوالی او د کډوالو په راتګ سره د نفوسو ډیرښت هغه لاملونه دي چې برېښنا کې پرچاوي ډیره کړي. د پرچاوۍ په مورد به وایو په دې وختونو کې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ګرمي زیاته ده د ګرمۍ د رارسېدو سره مصرفونه ډیر زیات شوي دي نو د مصرفونو له وجې چې دی دغه زیاته شوې ده پرچاوي زیاته شوې ده. فعلا موږ اوس په ننګرهار کې 80 میګاواټ تقاضا لرو او مجموعي برق موږ 450 میګاواټ لرو یعنی 80% موږ اوس برېښنا رسونه کوو او 30% موږ نور تقاضا لرو چې برېښنا واخلو 30% موږ فعلا پرچاوي لرو. رحماني له ښاریانو غواړي چې له اړتیا پرته د برېښنا نه مصرفوي او په خبره د پرچاوۍ کمولو په موخه د دوی ګرځنده ټیمونه ښار کې د شپې لخوا ګرځي د یخ جوړولو او یو شمېر نورې فابریکې په دې موخه څاري څو د شپې له پلوه برېښنا په مصرف ونه رسوي. تاسو د کیمرې د لارې په ټولو ښاریانو باندې غږ کوم چې تاسو په برق په مصرف کې سپما وکړئ کوم چې غیر ضروري مصرفونه دي هغه تاسو وانه خلئ کم مصرفونه واخلئ چې ټول ښاریانو ته برېښنا ورسي. د برېښنا ریاست د مسؤلینو په خبره هڅې پیل کړي چې د نوي وارداتي برېښنا پر رسیدو او یو شمېر نورو برخو کې د ستونزو په حلولو سره به راتلونکي کې برېښنا پوره او دغه ستونزه به حل شي.